د تورخم د جګړې تازه جزئیات راغلل دا چې جګړه ولې شوې او څنګه دوه طالبان شهیدان شوي. جنرال موبین څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله ډیر تلفات افغان لوري ته اوښتي دي. باوري سرچینې وایي جګړه هغه مهال پیل شوه چې افغان ځواکونو غوښتنه امنیتي پوسته جوړه کړي، خو پاکستاني ځواکونو د یاد کار مخنیوی کړی چې نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه رامنځته شوه او دواړو لورو لخوا د سپکو درنو وسلو ګزارونه وشول. د سرچینې د خبر له مخې یاده نښته کې دوه طالبان شهیدان شوي او لسګونه نور عام افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. رسنیو کې له خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي لسګونه امبولانسونه لیدل کېږي چې زخمیان انتقالوي. سرچینه وایي د جګړې له امله تورخم دروازه هم تړل شوې ده ځکه چې پاکستاني ځواکونو پر افغانانو مخامخ ډزې کولې. سرچینې پاکستاني ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبره هم کوي، خو کره شمېره یې نه ده معلومه. جنرال موبین غبرګون کې لیکلي چې افغان ځواکونو وښوده چې هیڅ چاته سر نه ټیټوي او هر هغه څوک چې له زوره کار واخلي نو د سخت غبرګون سره به مخ شي. بلخوا د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ په تورخم ښارګوټي کې د افغان او پاکستاني پولیسو ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د دغه وزارت په خبره چې لومړی پاکستاني لوري ډزې کړي او افغان ځواکونو یې پر وړاندې بیرته ځوابي غبرګون ښودلی. یاد وزارت ویلي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې هر کله او په هر ډول حالاتو کې له خپلو خلکو او هیواد څخه دفاع وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.